حلیمه سلطان یوه سلجوقي شهزادګۍ وه. هغه خاوند ته ډېره ژمنه او د هغه لوی ملاتړې وه. هغې خپل لقب او د کسرونو ژوند د طغرل سره د مینې له امله پرېښود. د دوی د واده له امله د سلجوق او اوغوز ترکانو دوې ترکي څانګې په نه بېلېدونکي ډول سره متحدې شوې. هایمه مور هغې اوږد عمر درلود او د سوګوت په ټوله لاره باندې له دوی سره راغله. هغه یوه هوښیاره، زړه سوانده او زړوره مېرمن وه، چا چې د سلیمان شاه تر مړینې وروسته د هغې قبیلې د بیګ په توګه دنده ترسره کړه. خلکو به په پراخه کچه د هغې درناوی کاوه او هغې ته د خلکو مور ویل کېده. دا معلومه نه ده چې آیا هغې ګندغدو دنیا ته راوړی؟ آیا یقینا هغې ګندغدو لوی کړی دی؟ د یوې سرچینې له مخې ګندغدو د هغې خپل زوی و. د هایمې سره له واده کولو نه مخکې سلیمان شاه خپله لومړۍ مېرمن له لاسه ورکړې وه. یو شمېر کسان باور لري چې ګندغدو د هماغې ځوانې مېرمنې هایمې لخوا زېږېدلی دی. سلیمان شاه د هغه وخت خورا محترم شخصیت و. هغه له هایمې مور څخه 4 زامن لرل. هغه په فرات سیند کې د ډوبېدو له امله مړ شو چې حلب ته نږدې موقعیت لري او په نننۍ سوریه کې خاورو ته وسپارل شو. دا سیمه لا هم په ترکیه پورې اړه لري او د ترکیې د نظامي ځواکونو لخوا یې حفاظت کیږي او د سلیمان شاه د مقبرې د لیدلو لپاره پاسپورت ته ضرورت شته. خو سره له دې د داعش ته راڅرګندېدو او د افراطیانو لخوا د زیارتونو او قبرونو د وروستي تخریب او د حلب په شاوخوا کې د وضعیت د خرابېدو له امله ځینې اثار د موقت وخت لپاره ترکیې ته وړل شوي دي. سعادتین کوپیک د عثماني سرچینو په وینا سعادتین کوپیک یو حریص او شریر انسان و. هغه په 1238 میلادي کال کې سلطان علاوالدین د هغه دویمه ښځه ایوبي شهزادګۍ او د هغه 2 زامن د زهرو په وسیله ووژل. بیا د سلطان علاوالدین دریم او مشر زوی د هغه د لومړۍ مېرمنې څخه د نوي سلطان په توګه اعلان کړل چې له دې لارې کوپیک مکمل قدرت لاسته راوړ. په هر صورت یوازې 1 کال وروسته هغه د ماڼۍ په دیوال باندې په دار شو. ارتوک په تلویزیوني سریال کې د ارطغرل د ښي لاس سړي په توګه پیژندل شوی، مګر د هغه په کیسه کې نور ډېر څه شتون لري. ارتوک په ورته ډول د ایکسوک زوی یا ابن ایکسوک په نومونو پیژندل شوی. په 11مه میلادي پیړۍ کې د سلجوقي امپراتورۍ ترکي جنرال و. هغه د 1085 او 1091 میلادي کلونو ترمنځ د بیت المقدس سلجوق والي و. ارتوک په 1091 میلادي کال کې د هغه تر مرګ پورې په قدس کې ژوند کاوه. دی په 1001 میلادي کال د مانزیګر د جګړې پر مهال د سلجوقي امپراتورۍ د ځواکونو یو له قومندانانو څخه و. د جګړې وروسته هغه د سلجوق امپراتورۍ په استازیتوب د اناتولیا په فتح کولو کې برخه واخیسته. هغه په 1040 میلادي کال کې د یشیلرماک وادي ونیوله او په 1070 میلادي کال کې د بغاوت په درولو سره د سلطان خدمت وکړ. د هغه راتلونکی ماموریت د ماروانیټس څخه د امید یا اوسني دیارباکر د نیولو لپاره لښکرکشي وه. په دې لښکرکشي کې هغه د اعلی سرقومندان پیروډیپټیټ سره جګړه وکړه، کوم چې غوښتل یې له ماروانیټس سره سوله وکړي. په یو ناڅاپي برید کې هغه د ماروانیټس مرسته کوونکو قواوو ته ماتې ورکړه. کله چې سلطان ملک شاه د دې پیښې په اړه خبر شو نو هغه د ارتوک د مخالفت په اړه شکمن شو. ارتوک د جګړې ډګر پرېښود او لومړي توتوش ته یې چې په 1084 میلادي کال په سوریه کې د ملک شاه ناراضه ورور و ځان ورساوه. په 1084 میلادي کال کې هغه د سلیمان او توتوش ترمنځ په جګړه کې د ترکیې سلجوق سلطان ته په ماتې ورکولو کې مهم رول درلود. دی بیا وروسته د ارتوکیټس بیلیک نومول شوی دی چې دغه نوم د ده له مرګ څخه 11 کاله وروسته د ده د زامنو لخوا ورته تاسیس شوی دی. د ده له مېړني زامنو څخه یو هم الغازي بن ارتوک دی چې په 1119 میلادي کال د سوریې د حلب په جګړه کې د حادثه د دویم بالدوین سره وجنګېده، مګر ماتې یې وخوړه. او بل یې سکمان بن ارتوک و چې په 1104 میلادي کال رکات نږدې د دمشق د والي توکتکین او صلیبیانو ترمنځ د حرام په جګړه کې د توکتکین متحد و. په دغه جګړه کې د سلجوق اردو په پای کې د حادثه صلیبي نایټس بالدوین ایل چې ځان ته یې د طرابلس او بیت المقدس پاچا ویل او د کوچینا جوسیلین چې ځان یې د ګلیلي شهزاده باله ونیول، چې وروسته بیا په تیښته بریالي شوي دي. د حلب امیر العزیز محمد ابن غازي د 1214 څخه تر 1214 میلادي کال پورې د حلب ایوبي امیر، د ظاهر غازي زوی د لوی صلاح الدین ایوبي لمسی او د صلیبیانو څخه د بیت المقدس ازادي اخیستونکی و. د ده مور دایفه خاتون نومېده چې د صلاح الدین د ورور العادل لور وه. العزیز 3 کلن و چې د هغه پلار الظاهر غازي په 1214 میلادي کال د 45 کلونو په عمر وفات شو. هغه ته سم د لاسه د حلب د واکمن په توګه د خپل پلار مقام په میراث پاتې شو، خو یوه شورا جوړه شوه او شهاب الدین طغرل یې د سرپرست په توګه وټاکه چې طغرل د راتلونکي 15 کلونو لپاره د حلب یو اغېزمن واکمن و. العزیز تر 12 کلنۍ پورې د قدرت رښتینی کنټرول ونه کړ. په عموم کې هغه د ایوبي کورنۍ د مختلفو غړو ترمنځ د پیښېدونکو شخړو مخنیوی وکړ او پر ځای یې د حلب د دفاع په تقویه کولو او زیربنا باندې تمرکز وکړ. د هغه ساختماني کارونو له جملې څخه چې د ظاهر غازي لخوا پیل شوي وو او د عزیز محمد لخوا بشپړ شوي، یو هم د ارګ بیارغونه او په هغه کې د ماڼۍ وصلتون او د اوبو د حوضونو جوړول وو. العزیز د الکامل د لور فاطمه خاتون سره واده وکړ
چې ظاهرا یې په حلب کې د 2 مدرسو د جوړولو لپاره علاقه ښودلې وه. العزیز د 1214 میلادي کال د نومبر پر 24مه د 23 کلونو په عمر ومړ. د ده مشر زوی الناصر یوسف 7 کلن و. نو د العزیز مور د ایفه خاتون د بادشاهۍ مسؤلیت په غاړه واخیست. په حیرانتیا سره د عزیز لور غازیه خاتون د روم د سلجوق سلطان دویم کیخسرو غیاث الدین ابن کیقوباد سره واده وکړ. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او شیر کړئ، یا هم کوم سوال یا نظر لرئ نو کمنټ وکړئ، او همدارنګه د نورو ګټورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.